اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو دوستانو زم نقیب لایق زی دا د زما پښتو یوټیوب چینل دوستانو د افغانستان چې کم تجارت دی په د پاکستان کې خلک ورتاریان ولو چې باید د افغانستان تجارت دا خو صرف د کراچي او ګوادر او د پاکستان تورخم او د چمن په تورو باندې به کیږي افغانان که ژوند کوي نو د پاکستان څخه به وړه دا رقم نو دا میوجات دا رقم نو که تیل ولو که وړه ولو هر شی که پیاز ولو که پټاټې ولې که هر شی دا به د پاکستان په تورو باندې ورتلو نن سبا په پاکستان کې خلک اریان دي چې د افغانان څنګه ژوند تیروي چې د پاکستان څخه یو شی هم نه ورځي نو افغانستان یو دا فیصله کړې د اسلامي ګورنمنت ګوره د قرآن شریف بیا خپل یو برکات وي نه د خدای پاک د اسلامي نظام بیا خپل یو ثمرات وي نه خپل یو سیستم وي د خدای پاک نه چې څوک د خدای په لار روان یې فرشتې کومک کوي نه موږ خو دعا کوو چې یا الله په پاکستان کې هم یو اسلامي ګورنمنت جوړ سي یو د قرآن یو د قرآن سیستم لاګو سي د قرآن شریف یو قانون لاګو سي نو په د افغانستان اسلامي ګورنمنت دا فیصله کړې ده چې وروره د دې بعد به دا تجارت دا به د ایران چابهار چې کوم بندرګاه د وسطي ایشیا منځني چې کوم ملکونه دي ازبکستان تاجکستان ترکمنستان په دا علاقو کې به موږ تجارت کو د ماسکو د رشیا پورې به ځو د یورپ پورې به ځو نه نو دا یو روټ جوړ شوی دی نو د افغانستان په دغه فیصله باندې چې دوی به تجارت د دې بعد د انډیا سره کوي او په آزادانه توګه به کوي مطلب دا ډېر غټه فیصله ده دا ډېر غټ زړه غواړي ډېر غټ همت غواړي نه او ظاهره ده په افغانانو پښتنو کې خو نو دا همت شته که نه منئ واسې سکندر اعظم څه پوښتنه وکړئ د انګریز څه پوښتنه وکړئ د روس څه پوښتنه وکړئ د امریکا او د نیټو څه پوښتنه وکړئ ورور ورسې ریسرچ پر وکړئ نو افغان ګورنمنټ دا فیصله کړې ده چې وروره موږ به د دې بعد تجارت په آزادانه توګه کوو او د هر چا سره بیا کوو هیڅ پابندي نشته کاروبار دی دکان مې خلاص کړی دی میوجات مې دي انګور مې دي خشک میوه ډرای فروټ مې دي نور دا رقم ګوره ګاډیانې جوړوي او بسان جوړوي زبردست تاسو خو وینئ دا ګرده سوشل میډیا پر ډکه ده چې دی بس یې جوړ کړی دی په د افغانستان یو داسې کوچ داسې بس داسې باډۍ جوړه کړې ده د کوچ او د بس چې دنیا ورته اریانه ده یا خدای دا څنګه کیسه ده بیا نو وایه افغانان ولې یو شی نسي جوړوي خو دغه دی د ښکاره یې کوي باید ته خو افغانستان پرېږده وروره دی و چوکۍ ته پرېږده دی و بالښت ته نیالي ته ایلکه چې دی کاروبار وکړي دی پرېږده تجارت ته پرېږده ته دلته وروره د ټي ټي پي الزام پر ولګوې د جنګ الزام پر ولګوې حمله پر وکړې ډرون ده او چشتي دا اوس څنګه کیسه ده نه څنګه ده افسوس خبره ده افغانان پښتانه تاسو ولې نه پرېږدئ وروره و خپل کاروبار ته تجارت ته یو غوټې به وړي راوړي د یو چا سره به لین دین کوي دا وګوره د افغانستان چې کوم اسلامي ګورنمنټ دی دا وخت د انډیا سره د دوایانو په مد کې معاهدې کوي چې بای ستا دوا به موږ لر راځي دا زموږ ناروغان دي هسپتال دی ناجوړي ده کینسر دی او نورې ناجوړیانې دي نه ګوره د عمران خان چې کله په جیل کې دا فوجي رژیم نه واچولی نو عمران خان په پېښور کې دا اعلان کړی وی چې زما زړه ډېر غواړي د خپل مور پر نامه باندې زه په افغانستان یا کابل یا کندهار کې زه یو هسپتال د کینسر د ناروغۍ دپاره دا جوړ کړم نه نو ډېره ښه لیکن نه یې پرېږدي نه ده وروره خبره داسې ده د انډیا سره کاروبار که څوک کوي خلک دې دا تانیه نه ورکوي چې ته نو ولې د هندوانو سره کاروبار کوي کاروبار باندې بیا پټاټا
ټماټر انار که هندو خوري که مسلمان وخوري د خدای انسانان خو دې خدای پاک پیدا کړي دي ورور نس یې ورکړی دی خوله یې ورکړې ده که دا انار چې موږ د پاکستانیانو خوړل اوس کې روسیانو رشیا وخوري او دا رقم نور د هندوستان خلک یې وخوري نو ته ولې خوابده یې دلته چې کوم دا فوجي رژیم پروت دی نه موږ په دا پاکستان په دغه وطن کې په دا میش دا چرت وایي چې یاره افغانان باید چې زموږ په خوښه باندې د دنیا سره اړیکې ونیسي ستا په خوښه ولې ونیسي ورور هغه آزاد ملک دی خود مختاره ملک دی د آی ایم اف قرضداره خو نه دی ورور دی پوسو کاروبار یې پوسو دنده یې پوسو تجارت یې پوسو ته څه کوې چې ورور ورته ناست یې لکه چوکیدار لکه پولیس والا دا به کوې دا به نه کوې هلته به ځې دا به نه کوې دا به نه کوې ستا یې د خیره ورور دی پوسو کاروبار پوسو وطن یې پوسلو هر ورځ په پسې هر ورځ په پسې بانې جوړې لکه اوس امریکا چې بانې جوړوي نه امریکا دا غواړي چې پر ایران باندې حمله وکړي نه بای د ایران سره ستا څه بنده ده خو هغه دی ورور دی پوسو تیل یې پوسو کیسه یې پوسو د ډونالډ ټرمپ د امریکې به هغه انجام وي لکه د روس لکه د سابق سوویت یونین ټوټې ټوټې به کېږي تباه او برباد به کېږي دا امریکا په خوله چې هر چا کړی دی هغه نقصان پورته کړی دی امریکا د شیطانانو در ټولو غټ یو هیډ کوارټر دی امریکا دا غواړي چې وروره پر ایران حمله وکړي پر افغانستان به ګرام یې وکړي د پاکستان استعمال کې دلته د پاکستان چې کوم فوجي رژیم پروت دی هغه یار هله ډالر هله ډالر ولې چې دی ریټیره سي ته ماته د پاکستان زموږ په دامور هیواد کې یو جرنل راوښوه چې هغه دی د ریټایرمنټ بعد 3 ګنټې هم په پاکستان کې تیر کړي دي ولې عوام یې نه قبلوي عوام ورته په خشم دي هغه وایي تېرېږه چې پر چوکۍ باندې ناست وي موږ خو دې تباه او برباد کو په جنګو کې په هر شي کې ورور دا امریکا دا غواړي د پاکستاني فوجي رژیم په ترو باندې ایران افغانستان دا غیر مستحکمه کې په اپس کې سره وجنګي چې بس د لاهور فیکټري لاهور د پنجاب فیکټریانې چلیږي او سامانونه ایران ته مستي افغانستان ته مستي هر ځای هستي پر پښتنو باندې خپل کاروبار کوي نه پښتانه وایي وروره موږ خپل اوس خپل کاروبار کوو خپل تجارت کوو شکر دی ښه سامان لرو ګرد د افغانستان خدای پاک غرونه مځکې هر څه د معدنیات څخه دی ډک ساتلی دی هر شی پکې سته هم ګیز کې سته هم بجلي کې سته هم اوبه کې سته هم دریابونه کې سته را روان دي د غټ پامیر د غرو د هندوکش د غرو را روان دي وروره اوبه دي واوره د ویلیږي بس را روان دي وروره په دا اوبو باندې به موږ کښت کروندې کو ډیمونه به پر جوړو وطن به آبادو پښتون به په ټوله نړۍ کې چې دی هغه د سیالي سره د سیال ملکو سره به سیال جوړو موږ پښتانه د افغانستان په دغه بریالیتوب په دغه مضبوطوب باندې ډېر خوشحاله یو شکر د چا سره دشمنی نه کو وروره نه د پنجاب سره کو نه د چا سره کو ایله یې کو وروره دوی د خپل آباد اوسي اسمان ته دې ورسېږي خو موږ پښتانه زموږ په لاره کې د خنډ نه راولي موږ دې نه تباه او برباد کوي زموږ د لارې څه د لیرې سي موږ د چا څخه نه بدي غواړو نه دشمني غواړو نه نقصان ورسوو نه دي نقصان را رسوي زموږ وطن دی موږ خپل وطن آبادوو وروره افغانستان چې کوم دا وخت د فیصله کړې ده چې موږ به د وسطي ایشیا روس انډیا د ایران په ترو باندې تجارت روټ نوی روټ جوړوو دا ګوا مطلب ډېره ښه فیصله ده د دې ته موږ ښه راغلاست وایي الله دې زموږ وطن زموږ علاقه او آباد وساتي خوشحاله وساتي خدای پاک دی افغانستان ته بریالیتوب ورکړي کامیابي دی ورکړي خدای دې په موږ باندې دا اسلامي ګورنمنټ د دې برکات او ثمرات زموږ په ژوند کې خدای په موږ وویني او خدای پاک دې قرآني نظام په ټوله نړۍ کې راولي چې د دې ثمرات او برکات موږ ته او ټول انسانیت ته ورسیږي د ټول انسانیت بقا
د اسلامي نظام په مضبوطی کې ده راسي چې د اسلامي نظام مضبوط کو خدای دې پر پاکستان کې هم دغه شریعت او اسلامي نظام نافذ کړي د افغانستان کامیابی د اسلام کامیابی ده د افغانستان کامیابی د هر پښتون او د هر افغان کامیابی ده نو دوستانو ان شاء الله تعالی د نوې ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ په واتساپ کې لینکونه یو بل ته واستئ او یو ښه کمنټ پر ورکړئ ستاسو کومک د اسلام ملګرتیا د دې سره سم نقیب کلزیته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد